یو افغان ځوان زلمی حلیمي چې افغانستان کې تر ماسترۍ کچې لوړې زده کړې کړي او اوس په جرمني کې میشت دی، د جرمني په نیدرزاکسن ایالت کې د رضاکارانه کارونو له امله د فعال ځوان ستاینلیک ورکول شوی دی. دا چې دا ستاینلیک چا ولې ورکړی، په همدې اړه له ښاغلي حلیمي سره خبرې کوو. حلیمي صاحب ستړي مه شئ، کولی شئ راته ووایئ چې تاسې څومره وخت کېږي چې جرمني ته راغلي یئ، څه ډول راغلي یئ او د کومو فعالیتونو په اساس تاسې ته دغه ستاینلیک درکول شوی او چا درکړی؟ لومړی ډیره زیاته مننه اغلی اسد صاحب، تاسو او ستاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تقریبا یو کال کېږي د افغانستان څخه جرمني ته راغلی یم. په افغانستان کې ما د یو شمېر رسنیو سره دنده ترسره کوله، په هغه له هغه وروسته چې په افغانستان کې وضعیت سره خراب سو، نو زه د آلمان د حکومت له لوري جرمني ته راوستل شولم. دلته په لومړی کې ډیره سخته ده، موږ د ټولنې سره بلد نه وو، د آلمان د کلتور سره بلد نه وو. په لومړي سر کې زما یو سوسیاله ښځه آلماني هغې زما سره مرسته وکړله چې یو ادرس راکړي د رضاکارانه فعالیتونو د اژانس په نامه یو دفتر و چې په آلماني کې ورته فغایویلګن اګنټور وایي. بیا زه ولاړم هغه دفتر ته او په هغه دفتر کې یو ایرانۍ ښځه وله، هغې ما ته لارښوونه وکړه چې موږ کولی سو په رضاکار ډول له مهاجرینو سره مرسته وکړو. زه د دوی سره په ګډه ما وکولی سول چې د یو شمېر هیوادونو له کډوالو سره په لومړي سر کې که څه هم زه له ژبې سره بلد نه ولم، خو ما په ځینو غونډو په تنظیم و ځینو نورو برخو کې ګډون کوئ. په راوروسته کې چې ما د B1 تر کچې پورې سند ترلاسه کړی د الماني ژبې، بیا ما ته ډیره سخته نه وله چې زه د المانیانو سره هغه وروستي مشکلات حل کړم یا هم د مهاجرینو سره کومک وکړم. له هغه وروسته ورو ورو دغه کارونه موږ کول او په لومړي سر کې چې ما ته وظایف راکړل سوي وو هغه دا و چې زه باید د هغو افغانانو سره مرسته وکړم چې هغه لومړی نیدرزاکسن ایالت یا هغه ښار کې چې زه اوسېږم برانشوایک دلته راځي. دوی لومړني مشکلات دا لري چې د ژبې سره بلد به نه ول یا به مثلا د کلتور سره بلد نه ول یا به ډاکټر ته تلل، نو د دوی سره ما په دې برخه کې کار کوي. او له هغه وروسته بیا ما د ډیرو عمر لرونکو المانیانو سره چې دوی زاړه خلک ورته وایي، له هغوی سره ما دا کومک کوي چې زه د دوی سره په ښار کې ګرځېدم، ورسره ځینې مشکلات چې دوی درلودل هغه مې ورسره حل کول، مرستې مې ورسره کول. دې شي یو ګټه ما ته دا وکړه چې زما ژبه ورسره قوي کېده او په ضمن کې زما د رضاکاره فعالیتونو یوه برخه دا جوړه وه. اوس دغه ستاینلیک چې تاسې ته درکول شوی دی چا درکړی دی او مشخصا راته ویلی شئ چې کوم فعالیتونه په دې کې و چې هغه د دې وړ شو چې تاسې وستایل شئ د یو افغان ځوان په توګه؟ دا په نیدرزاکسن ایالت کې د یو خیریه اژانس یا فغایویلګنټور اداره ده، هغوی سره ما یو کال کار وکړی د رضاکار په توګه. بیا هغوی زما دغه رضاکارانه فعالیتونه چې په دې کې درې بخش د دې لامل شول چې دوی زما رضاکارانه کارونه تایید او وستایي. یو دا چې له هغه افغانانو سره چې دوی به په لومړي ځل لپاره دلته راتلل، مثلا یوه او دوه میاشتې به یې کېدې، ما د دوی سره کومک کوئ چې مثلا ډاکټر ته ورسره ولاړ سم یا په بله برخه کې کومک ورسره وکړم. دویم دا چې د زړو خلکو سره په آلمان کې د ډېر عمر لرونکو خلکو سره ما کومک کوئ چې د هغوی سره به په ښار کې ګرځم یا به دوی سودا کوله، په هغه برخه کې مو مرسته ورسره کوله. او په ټوله کې بله خبره دا وله چې موږ هره پنجشنبه یوه غونډه درلودله د رضاکارو فعالیتونو چې په هغه کې ما د افغانستان د کلتور، د افغانستان د عنعناتو په برخه کې سیمینارونه هم وړاندې کړي دي او په ضمن کې ما سیاسي فعالیتونه ورسره کول. موږ د نیدرزاکسن د ولسمشر سره وکتل، د پارلمان د ځینو غړو سره مو وکتل، هغوی ته مو خپل دا رضاکارانه فعالیتونه تشریح کړل. دا د دې باعث ول چې دوی بالاخره پرېکړه کړې وه چې زما رضاکارانه فعالیتونه وستایي او تایید یې کړي. تاسو چې په جرمني کې یې افغانانو سره طبعا په دغه یو کال کې مخ شوي یې، د دوی ستونزو ته مو رسیدګي کړې ده، مشخصا افغانان له کومو ستونزو سره مخ دي چې مرستې ته اړتیا لري او باید په هغې برخه کې افغانانو سره مرسته وشي؟ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ اسد صاحب، دلته دوه رقمه افغانان راځي آلمان ته. یو هغه دی چې د اصولي لارو څخه راځي، مثلا هغوی بیا ډېر مشکلات نه لري، دلته سوسیال په نامه یو
څوک ورسره مرسته کوي ټول لومړني مشکلات حلوي او یو شمېر هغه افغانان دي چې په قاچاقي لارو باندې راځي هغوی بیا دلته د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ مثلا دوی قانوني هغه مسایل چې دوی باید پوره کړي هغه یې نه وي پوره کړي د ژبې سره ډیر بلد نه وي د ژبې کورس ډیر ژر نشي پیدا کولی بیا که دوی دا چیرې هم پیدا کوي دوی باید مثلا یو شمېر ادارې ستا په آلمان کې چې هغه په رضاکار ډول خلکو ته ژبه ورښیي د دغو ادرسونو په پیدا کولو کې بیا دوی ډیر کومک کوي یا مثلا د ډاکټر سره د وخت اخیستلو په برخه کې دوی ډیر مشکل لري نو ما چې په دا یو کال جریان کې د افغانانو سره په کومه برخه کې کار کړی دی دوی ډیر شمېر د دغه سره ډیر مخ ول چې دوی د ژبې کورس ډیر اسانه ژر نسو پیدا کولی یا مثلا د ډاکټر سره وخت ژر نسو اخیستلی او بل اساسي خبره دا ده چې دوی مثلا د ځینو آلماني رضاکار ادارو سره د روابطو د نه درلودلو په خاطر دوی د مشکلاتو سره مخ ول ځکه تاسو پوهیږئ په آلمان کې رضاکار فعالیتونه ډیر مهم دي د آلمان په نوي قانون کې یوه ماده دا ده که چیرې هغه مهاجرین چې په آلمان کې د دایمي استوګنې لپاره غواړي کار وکړي نو هغوی باید په رضاکار ډول فعالیتونه ترسره کړي ما به دلته ځینو افغانانو ته دا مشوره ورکوله چې تاسو باید د خپلو زده کړو ترڅنګ وکولی شئ چې په ځینو رضاکار ادارو سره کار وکړئ دلته تاسو پوهیږئ د کار کچه مشکل نه لري اما د بشري قوې غټ بحران دی نو هر څوک حق لري هر څوک دا غوښتنه لري چې د دوی سره یو څوک وکولی شي په رضاکار ډول کار وکړي خلک اړتیا لري اما یوازې مهمه دا ده چې یو څوک چې یو صحیح ادرس ولاسته درکړي او وکولی شي د دوی سره دې په رابطه کې کړي دغه روانه اونۍ د مهاجرینو نړیواله اونۍ ده او جرمني او اروپا یو له هغه ځایونو دي چې ګڼ افغانان پکې میشت دي دوی شکایت کوي چې دوی ته په وخت رسیدګي نه کیږي د دوی قضیې نه حلیږي یا مثلا د پناه په برخه کې دوی ګڼ مشکلات لري ستاسې فعالیت یا مثلا د نورو افغانانو فعالیت دا مرسته کولی شي چې په دغه برخه کې د جرمني سیاست یا هغه د دوی نظر تغییر کړي په جرمني کې طبعا اوس د مهاجرینو شمېر د اوکراین د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان څخه هم ډیر سوی دی اما دلته یو شمېر زه مننه کوم له هغه افغان ځوانانو ادارو څخه چې دوی کولی شي د افغانانو سره مرسته وکړي یو شمېر ادارې شته چې هغوی کولی شي افغانانو ته دغه لومړني مشکلات ور حل کړي نو د پناه غوښتنې په برخه کې مشکلات او ستونزې ډیرې دي اما هغه خلک چې اصولا دوی هغه قوانین پوره کړي هغوی ته ډیر سخت مشکلات نشته مګر یو شمېر چې هغه له بده مرغه ووایم چې زیات شمېر په قاچاقي لارو باندې راځي نو هغه په لومړیو یو دوه درو کلونو کې له مشکلاتو سره مخ کله چې دوی قبولي ترلاسه کړي بیا له هغه څخه وروسته دوی کولی شي چې په اسانۍ په ټولنه کې مدغم شي